یو ما دا خبره هېره شوه هغه ضروري ګڼم هغه دا ده چې یو تقسیم مونږ کافرانو بل کړی دی او هغه تقسیم دی د دیني شعبو په نوم باندې څه په نوم باندې دیني شعبې ویره بس مړه دین ټولې شعبې دي نو تبلیغیان دي مجاهدینو پسې خبرې نه کوي مجاهدین دي تبلیغ والا پسې خبرې نه کوي دا مدرسو والا هم ضرور کار کوي دي د نورو پسې خبرې نه کوي او خانقاهونو والا دې خبرې نه کوي یاد ساتئ دا دین شعبې په دې طریقه باندې چې دا مونږ کمې کړي دي اسلام کې د دې هیڅ تصور نشته او زه په دعوې سره وایم که تاسو تحقیق وکړو دې پسې به هم د غیر ولاسي د دین دا قسمه شعبې چې یو سړی د ټول عمر تبلیغي پیدا شو تبلیغي مړ شو په خبره وي د جهاد دوړي په ټول عمر کې هم نه لیدلي یو سړی مجاهد پیدا شو مجاهد مړ شو د دین نور خدمتونه اړو کړي نه دي یو سړی صوفي بچی پیدا شو صوفي مړ شو پیر صاحب حضرت صاحب خانقاه د ډېرونه وته یو سړی محتمم صاحب د مدرسې جوړه کړه ټول عمر مدرسې کې تېره کړ او نه دا نور میدانونه ونه لیدل تاسو ما ته اسلام کې داسې تصور یا داسې یو مثال وښایي د اسلام په ټول تاریخ کې لہذا محترمو د شعبو دغه تقسیم د بزان اوباسي یاد ساته تبلیغي صاحب کتا چرته کې ټول عمر کې یو ورځم د جهاد د پاره کار اونکو خاص کر په دې وخت کې تبلیغ دی مبارک شه الله جل جلاله به اجر عظیم درکې او موږ سوال وکړو چې الله درکې د دین کار دی کنه خو د جهاد وختونه بدلنه الله پاک کوي والله بالله ثم الله چې الله دې په مدرس صاحب شیخ الحدیث صاحب ته ام ویم چې ته 50,000 کال بخاری پڑھوږي 50,000 کال بخاری خو ته یو ورځ ام میدان جهاد ته نو د تا جهاد کلمه هم په خپل رانه واسطه قسم بالله بخاری درته مبارک الله بدر وختونه کوي پیر صاحب ته مېما چې ټول عمر خرقه کې الله 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 مراقبو کې جړاګانو کې تهجد کې ارس درته مبارک خو چې جهاد میدان ته نه ته الله بدر سکی وختونه تاسو زه وختونه کوم یو سړی بل فرض دوی چې یاره بس دا دین فاصل شوبې دي کنه ته ډاکټر صاحب ته مونږ کې او دا ډاکټر صاحب روزه نیسي ته مونږ مکوا روزه نیسا او دی با روزه نیسي مونږ به نه کوي غاړه خلاصي کنه دا فرضي د ټول کار دی الله چې دین نازل کړی دی کنه نو دا ټول دین د هر مسلمان په ذمہ فرض دی یا ساده غره دا تقسیمات دا ټوټي دا به ختمېږي دا تصور ته غلط چا در کړی دی که کشر در کړی که مشر در کړی یاد ساته خان ها شعبجات محترمو د فرض عین یا فرض کفایي نه لاندې بیا چلی دی شي او چې کله عمل فرض عین شي نو عین خو وی شخص ته کنه په هر فرد باندې لازم دی نو بیا هر کار په هر مسلمان فرض دی بیا ځینې خلک دا وایي چې لکه ځینې کتابونو کې ما کتلي د معاصرو علماو چې یاره مسلمانان چونکې کمزوري شنو الله پاک احسان دو کو څوک دې کار کې لګول څوک دوی کې لګول څوک دوی کې لګول د دې مطلب دا دی چې الله پاک کوم دین نازل کړي وو نعوذ بالله نو هغه مسلمانانو د پاره خو د هر فرد د پاره خو اوس په موږ زیاتې کړي دي دین ټول فرض کړي دي موږ ټول په یو ځای نشو کولی یو سم نشته دی ولې دی وس نشته پتا څه چل شوی دا دلته کوم مرګري نه ماته مخامخ ناشتي دا هر مرګري د دین هر کار کولی شي د تبلیغ لم پلی شي د خانقاه هم پلی شي د مدرسه هم ویل شي او د جهاد هم کولی شي دا سوچ بزول دی چې مونږ کمزوري یو بس یو کې بلګي اوس نو ګوره دا هم د غیر تقسیم د محترمو زما دا کم خبرو باندې مرګري خپه نشي دا یو کارم ګوره دا ټول ضروری دي مطلب دا نه شي یو کار تبلیغان دي تبلیغ بری دی بس تبلیغ دا ډوکینو نه دا مطلب نه دی خانقاه پیر صاحب دی بس خانقاه پری شاړه دي دا مطلب نه دی هو چې په یو کال کې خانقاه کې یو شله لګي کنه نو یو بس کې لګي دا چې میدان تنظیم دا الله مراقبه په میدان جهاد کې ډیره مزه کوي خبره وی کنه والله دا ډیره مزه کوي ال ذکر ډیره مزه کوي کنه ځکه چې ال کې اخلاص ډیر زیات او ال کې مرګم خلکو ته ډیر خیالي صحیح ده کنه دا غرن تبلیغ والا مرګري دي دا مدرسې والا مرګري دي
او دا ستاسو عام مسلمانان چې په دوکانونو دي او پیسې ګټئ او مارکیټونه دي او ځمکې دي او زمیندارۍ دي او بل کار به نه کوي ته هم خدای پاک دې نه پیدا کړی نو لږ لږ وخت به ټول ورکو به انشاءالله الله پاک د عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین